دا څه وړه خبره نه ده. هیڅ مې باور نه راته چې تا دې زموږ کور ته دونه لویه ستونزه راوړي. دا یې دې څه ګناه ده صدیقه وروره؟ نو د چا ګناه ده؟ په ښوونځي کې د درس ورکولو سره زموږ د ټول ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. دا هلته درس ورکوي، دا خو څه بده خبر نه ده. او بل داسې دې ته ګواښ څه باید پولیسو ته خبر ورکړو. موږ په دې اړه پولیسو ته هیڅ هم نه وایو. فقط مریم د نوره د کوره نه وځي، همدغه یوه لار ده چې موږ د ټول ژغورلی شي. بس داسې کېدی نه شي کاکا. غلی سه، کاکا سره څوک داسې خبرې نه کوي. ښه ده صدیقه وروره، مریم به نور ښوونځي ته درس ورکولو لپاره نه ځي. سمه ده. خو دا ده صدیقه وروره چې د ما د لور ژوند په خطر کې ده. موږ ټولو ته ګواښ څه په دې اړه باید موږ پولیسو ته خبر ورکړو. هیله جانې نن وختي راغلې، چېرته تلې؟ تلم یو کلي ته چې د ښځو سره لیدنه وکړم، هغې ته ټاکنو په اړه معلومات ورکړم. مالې وروسته ګرمي کېږي، زر تر زره کلي ته ورسېږم. هیلې خور، تا او خاله زوی تل په دې اسه کې یاستئ چې خلکو ته د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي. خدای دې نور هم وس درکړي. هیله د بده ونه ګڼئ. تاسو د ټاکنې پایلې ولې دومره ارزښتمنې ګڼئ؟ که د ټاکنې پایلې څومره ارزښتمنې وي او که چیرې په هیواد کې ستونزې رامنځته شي، تاسو کولی شئ چې په الوتکه کې کښېنئ او له هیواد نه ووځئ. که امریکا کې مو اوسېږم، زړه به مې دلته وي. د افغانستان راتلونکی ما ته ډېر ارزښت لري. هیله جانې پیسې مه راکوه، پروا نه لري. پروا نه لري. خدای دې ژوندی لري. دا دی باقي پیسې. خدای په امان. په مخه دې ښه، په مخه دې. دا اول ته هلا روچه یا خواته استاد راشه که هلا 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 خانو دلته کېنه، زه غواړم تاسو ته څو خبرې وکړم. کېنه استاد. زه پوهېږم تاسو د ورزش د پیلولو او د ماشین د کارولو ته بېصبر یاست، خو دې نه مخکې زه غواړم تاسو یو څو خبرې وکړم. تاسو به فکر کوئ دا ورزش یوازې عضلاتو پورې اړه لري، خو په دې ورزش کې فکري تمرکز هم اړین دی. د نړۍ مشهوره ورزشکار آرنولډ وایي هر څوک چې 100% په یو کار باندې اعتبار ولري، هغه کولی شي هغه کار ترسره ورسوي. اول کوښښ وکړئ چې 15 دقیقې یا 10 دقیقې ګرمکاري وکړئ. او هغه دا هم وایي تاسو کولی شئ د فکري تمرکز سره خپل عضلات ته وده ورکړئ. تاسو به فکر کوئ دا ورزش یوازې عضلاتو پورې اړه لري. یوازې د فکري تمرکز په اړه څه مې درته ویلې؟ وبخښئ استاد. اول کوښښ وکړئ چې 15 دقیقې یا 10 دقیقې ګرمکاري وکړئ. څومره موده کېږي چې درس ورکوئ؟ لږ وخت کېږي، ښوونځی اوس پرانیستل شوی. ښه، یعنې په کلي کې د چا سره ستونزه نه لرئ؟ زه خو دا فکر نه کوم. د چا سره دښمني هم نه لرئ؟ نه، هېڅکله نه. په کلي کې مې د ځینې ستونزو په اړه یو څه اورېدلي دي. ستونزې خو په ټول هېواد کې شته. ډېرې سیمې دي چې هېڅ ستونزې نه لري، خو رښتیا زما کاکاګانو ویل چې دلته یوه ډله ده چې تاسو ډاروي. کېدای شي کاکاګانو دا هم درته ویلي چې هغوی طالبان دي او زموږ د کلو نیول غواړي، که څنګه؟ داسې یو څه خو نه دي ویلي دي، خو آیا په رښتیا دوی غواړي دا کار وکړي؟ نه نه، داسې کومه خاص خبره نشته چې پولیس په اړه اندېښنه وکړي. کله سوالونه خلاص شوي، زه یو ځای ته ځم، کار لرم. سوالونه خو د نن لپاره همدومره بس دي، خو که چیرې نور معلومات ته اړتیا شوه بیا به درسره اړیکه ونیسو. صحیح ده. موږ به پوره هڅه وکړو چې هغه څوک پیدا کړو چا چې دا ګواښ کړی. او ستا نه هیله کومه چې پس له دې چې د کوم ستونزې سره مخامخ کېږي زر تر زره موږ ته خبر راکړه. سمه ده، مننه. ښه، ستاسو په اجازه. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. پرون کوز کلي ته تللی وم، د نجونو مکتب هم تړل شوی و. دا خو ډېره خبره ده. د کبیر خور ډېره هوښیاره ده چې زموږ ګواښ یې جدي ګڼله. کبیر ته پرانیستل شي بیا؟ فکر مه کوئ ملګرو، نه به پرانیستل کېږي، ځکه چې نن شپه یې موږ سوځوو انشاءالله. بخښنه غواړم، ومې نشو کړی چې زر ځان راورسوم. په ښوونځي کې وم، لومړی مې باید ټول نجونې کورونو ته رسولې وي. ښوونځی مې د نن ورځې لپاره وتړه.
رؤفه ښه به دا چې دا ښوونځی د کلیوالو د ښېګڼې لپاره وتړل شي. مریمې وبخښه، ستا د ګواښلو نه ډېر اندېښمن یم. دا ټول کارونه زما له کبله شوي. هېڅ اړتیا نشته چې ته مانه بښنه وغواړې رؤف لالا. دا پرېکړه ما خپله کړې وه چې په ښوونځي کې درس ورکړم او اوس هم غواړم چې په دې کار ته دوام ورکړم. ته به نور په ښوونځي کې درس مرس نه ورکې. دا زما وروستۍ پرېکړه ده، پوه شوې که نه؟ یعنې دا لومړی ځل و چې هغه تهدید شوې وه؟ بلې و، خو قمندان صاحب فکر کوم چې ستونزه له دې نه هم لویه ده. څه مطلب؟ له کومو کسانو سره چې ما خبرې وکړې هغوی هڅه کوي چې داسې څرګنده کړي چې ستونزه لویه نه ده، خو زه شکمن یم چې طالبان غواړي دا کلی ونیسي. نو هغوی ولې زموږ نه مرسته نه غواړي؟ که رښتیا ووایم قمندان صاحب هغوی باور نه لري چې موږ له هغوی سره مرسته کوی شو. بیا خو نو باید هغوی ته دا څرګنده کړو چې موږ دا کار کوی شو. راځئ چې د کلي په سرک د تالاشۍ یو پوسته جوړه کړو. دې سره باید د کلي خلکو ته وښایو چې زموږ ملاتړ د هغوی سره دی. سمه ده صاحب. زه غواړم چې د سړک د بیا رغونې د سبا ورځې په مراسمو کې پولیس هم شتون ولري. حسیبه دا مسؤلیت باید ته په غاړه واخلې. سمه ده صاحب. قمندان صاحب که بل امر نه لرئ زه غواړم د ټاکنو د امنیت په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړم. تاسو تللی شئ؟ کاکا خیر دی، یو ځل بیا هم په خپله پرېکړې فکر وکړئ او ما پرېږده چې ښوونځي کې درس ورکړم. زما پرېکړه بدلون نه مومي. آیا ته هم دا غواړې چې موږ ټول په خطر کې اوسو؟ دا خو زه نه، دا خو د دې دولت خونړي دښمنان دي چې موږ په خطر کې اچوي. او که زه دا درس ورکول پرېږدم نو دا په دې معنی چې موږ ماته ومنله. مریمې دا زما دنده ده چې ستاسو نه ساتنه وکړم. ستاسو خدای بخلي پلار تاسو ماته امانت پرېښستی او زه باید د هغه سره کړې ژمنه پوره کړم. زه هم په دې هر څه ویلو خوشحاله نه یم. خو لورې ته نور نشې کولی چې ښوونځي ته لاړه شې او باید درس هم ورنه کړې. زه دا خطر نشم منلی چې ته د کلي نه ښاره پورې ښوونځي ته یوازې لاړه شې. مه وبښه لورې. زه باید لاړ شم. تاسې پوهیږئ زه غواړم چې ستاسې فراخت په ویاړ یو څه مراسم ونسمه و په دې مراسم کې ځینې دولتي چارواکي، قومي مشران، ځینې خبرنګاران به ماته ګډون کوي. دومره زیات مهم کسان ما خو له دې نه مخکې دولتي چارواکي هیڅ لیدلم نه دی. دا ورځ تاسې دپاره ډیره مهمه ورځ ده. تاسې خپل په ځانو باندې افتخار وکئ. نه پوهېږم چې آیا خاوند به مې په دې مراسمو کې راته اجازه راکړي یا که نه. ستاسې کورنۍ ته موږ بلنه ورکوو. دا ستا د خاوند سره څه ارتباط لري؟ دا خو ستا لپاره ډېره مهمه ورځ ده. ته باید په هغه راز دا فکر وکړې چې کومه جامې اغوندي. تاسې خپل کارونه مخکې بوځئ. زه به لاړه شم چې د محفل تیاری ونسم. درنو او قدرمنو سپینګیرو او ګرانو ځوانانو، د تاسو ټولو نه مننه چې نن دلته راغلي یاست. زما په نظر په دې ورځو کې موږ تاسو یوازې خبرو کولو ته راغونډېږو بس. صدیق جانه که غواړې نو نور په دې غونډو کې تا ته زحمت نه درکوو. نننۍ غونډه د پولیسو له لوري رابلل شوی. زه اوس غواړم چې څارمان اکرم پاڅون ته بلنه ورکړم. هغه به تاسو ته ستاسو د کلیو د ټاکنو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د اخیستل شوي ګامونو په اړه معلومات درکړي. ستاسو په اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سپینګیرو او ورونو په اجازه لومړی له ټولو نه ډېره مننه چې نن ما ته وخت راکئ او زه په دې پوهېږم چې په تاسو کې ځینو د دې ځای د راتلو لپاره ډېر اوږد مزل وهلی. د دې ټاکنه خو د ګټو نه ستونزې ډېرې.
کیدای شي تاسې هم داسې فکر وکړئ، خو ټاکنې چې په هره توګه وي باید ترسره شي. او دا زما دنده ده چې په دې سیمه کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نیول شوي تدابیرو په اړه تاسو ته معلومات درکړم. ولې خفه یې لورې دنیا خو لنده ورانه سوې. زما دپاره خو همداسې ده. زما د باسکټبال روزنیز کم سبا شروع کېږي، خو هلته زه نشم تللی. په دې اړه زه رؤف سره وغږېدم، یو څه پرېکړې ته ورسېدو. تر څو چې د هر څه دوام لري ته کولی شې چې ښار کې د خور کره واوسېږې، لغه چې ښوونځي ته لاړه سې. خو کاکا مې څنګه کېږي؟ کاکا دې ښه سړی ده، زموږ د ټولو په اړه اندېښمن ده. زه به هغه سره وغږېږم، هر څه به ښه سي. مننه مور جانې. اوس پاڅېږه لورې، څه چې دی په کار دې ټولې که او رؤف سره لاړه سه. سمه ده مور جان. ومن الله توفیق. خیر درکړي. برابر ده. تاسو په اجازه. صدیقه یو څو شیبو دپاره وخت لري چې سره خبرې وکړو. ګوره صدیق جانه، ما او تا له ډېرې مودې راهیسې ملګري یو او یو بل پېژنو. کله چې ته کومه ستونزه ولرې زه ستا د حالت نه پوهېږم. څه غواړې ریما؟ زه غواړم چې پوه شم چې ستونزه دې څه ده. په دې ورځو کې ته عجیبه غوندې چلند کوې. لومړی خو دې د سړک په بیا رغونه نیوکه وکړه او اوس هم د ټاکنو په اړه منفي فکر کوې. ګور ریما وروره، زه هېڅکله منفي فکر نه کوم، په حقیقي توګه فکر کوم. که چېرې دا ټاکنې هر څوک هم وګټي زما په ژوند کې به هېڅ بدلون هم رانه شي. ګوره، ما له تا نه د دې خبرې تمه نه درلود. د کله نه چې زه په ټاکنو کې ټاکل شوی یم ما ډېره هڅه کړې چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او کوشش مې کړی چې د خلکو ستونزې واورم. آیا داسې څه شته چې په اړه یې زه در سره مرسته وکړم؟ څنګه زه کولی شم چې ستا ستونزه حل کړم؟ نه وروره، زه هېڅ ډول مرستې ته اړتیا نه لرم. راکنه کبیره دا سندره به تا هم زده وي. ته غلی کښېنه، ته بېکاره پاتې. ویاره نانا نانا جنۍ وړه ده او په شیدو یې لویه وینه. ویاره نانا نانا جنۍ وړه ده. دا سندره خو یې زده یې که نه؟ هو. لکه په شیدو یې لویه وینه یاره نه. کابیره. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. څنګه شو؟ عضلات مو غټ شو که نه؟ ووایه. ماشاءالله. کبیره ته څه فکر کوې؟ فکر کوم چې څومره ته راڅملاوه شم. آفرین. ته اوس دومره تکړه یې چې ما راڅملوې. څه فکر کوې ما یې تا نه غټ غټ راڅملولي دي. راځه نو چې په غېږه شي وبه ګورو څوک قوي دی. کبیره راځه غواړم یو شی درته وښیم. زه هم کولی شم در سره لاړ شم؟ هو ولې نه، راځه. هېواده دلته راشه. السلام علیکم پلاره. وعلیکم سلام. ما داسې فکر کوو چې ته به د بدن د روغوالي کورس کې همالته مم د اوس را رخصت چې روان وم کور ته. هغه سړی در سره څوک و؟
سره هغلته مخامخ شو غوښتل چې ما ته شی راوښیي ګوره زویه ته باید دلته له ما سره پاتې شي چې بیا په ګډه سره کور ته ځو ولې ډېرې پوښتنې مه کوه نور زه نه غواړم چې هغه سړي سره دې ووینم سمه ده کبیر ته مه ووایه چې نور هغه سړي سره ونه ویني زه لاړ شه هلته کښېنه بیا هغه راته ویل چې ته باید ښوونځي ته هم لاړه نه شي خو ما ورته ډېر زاري وکړې چې خیر دی خپله پرېکړه بدله کړه خو هغه ویل چې ستا خوندیتوب اوس زما مسؤلیت دی پوهېږي وږمې خورې که د هغه وس ورسي نو ما به پاتې عمر په یوه کوټه کې بندي وساتي او زه ډېر په غوسه شوم ته ولې هر وخت جنګونو ته تیاره ناست یې څه تل همداسې په غوسه یې هر چا سره جنګ کوې ولې زه له چا سره جنګ نه کوم زه یوازې ځان نه دفاع کوم او دا دواړه یو بل نه توپیر لري رښتیا ته پوهېږې وږمې کیدای شي چې دې رښتیا ووایې خو زه بله لاره نه لرم هېڅوک ما ته پخپله زما حقوق نه راکوي او زه باید له هغو دپاره وجنګېږم زه هیله کوم چې ته زما خور یې او ته باید ما نه ملاتړ وکړې هغه بله ورځ راته ویلي چې داسې فکر کوي چې هر څه بدلېدونکي دي هو ته سمه خبره کوې کبیره هر څه بدلېدونکي دي او موږ باید د خپل هیواد د کلتور او ازادۍ د ساتنې لپاره وجنګېږو اوس هغه وخت رسېدلی چې موږ بیرته د خپل هیواد واک په لاس کې واخلو کبیره له موږ نه هر یو باید د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر څه چې په واک کې لري او هر څه چې له وسه کېږي باید وکړي پوه شوې کبیره هو پوه شوم آفرین بخښنه غواړم ته خو پوهېږې چې ما تل ستا ملاتړ کړی مریمې خو کله کله زه ستا په خوی باندې هېڅ نه پوهېږم ته ښوونځی ته ځې کار کوې څومره ازادي لرې نور نو څه غواړې زه یوازې ځان دپاره نه جنګېږم زه د ټولو افغانو میرمنو دپاره ازادي غواړم زموږ د هغه ګاونډي فاطمې به څه کېږي هغه بیچاره چې یوازې د دروازې نه سر را بهر کړي نو د خپل خاوند خوا وهل کېږي او هغه لیلا خو هم پیژنې هغه بیچاره مجبوره شوه چې 15 کلنه کې یو بوډا سړی سره واده وکړي بیچاره ډېر ستونزې کې وه حتی د ځان وژنې هڅه یې هم وکړه موږ خو ډېرې بختورې یو وږمې خو نور خلک زموږ په شان ښه ژوند نه لري نو که چیرې زه ځان په اړه جنګېږم د هغه ښځو دپاره هم جنګېږم چې د ما په پرتله ډېرې ځورېدلې دي زه ښه شوه چې بیرته پخلا شوم ځکه چې غواړم یوه ډېر مهمه خبره درته وکړم څه خبره ځانلی او رښتیا دا خو یو غټ زیری دی مبارک دې وي خور جانې رښتیا یې راوفلاله خبر ده نه تر ټول نه مخکې مې تا ته که هغه خبر شي نو څونه به خوشحاله شي کبیره زوی هیڅ لاسونه دې ومینځه ډوډۍ تیاره ده کبیره خوشحاله خو یې لږ لږ رښتیا پلار جان خو مې لا اوس هم یادېږي خو ما ځینې ملګري پیدا کړي چې ما تل خوشحاله ساتي شکر ده زویه زه مور چې لاسونه ښه ملګرو زه له تاسو نه مخکې ځم هلته تر څو پوه شم چې هر څه سم دي کله چې تاسو زنګ وهم بیا ټول راشي صحیح دی د اوس لپاره خدای پامان وایسه تر اوسه لا ویښې بچو نیمه شپه ده ولې ویده کېږې نه او رښتیا
زما له یېره وه نن شپه د کرکټ لوبه ده د مس عینک ډله څنګه روانه ده څه وایې سلیزه ما خو درته ویلي وو که نه چې نوروز منګل دې لوبه کې تر ټولو ښه لوبغاړی ده وایسه زویه زه نن شپه لږ څه بوخت یم ښه شپه ولرې بیا سره ګورو سمه ده زویه سمه ده زوی دی او پوهېږې هر وخت چې راته زنګ وایي په اخر کې راته وایي په ځان دې پام کوه ډېر هوښیاره لږ دی نامه خدا څو ماشومان لرې 3 یوه جلۍ او 2 هلکان دي پوهېږې یوه جلۍ چې دا مې د سترګو تور او د زړه سار ده خدای دې په خیر درتللو کړي تا ولې تر اوسه واده نه ده کړی واده مې کړی که نه د خپلې دندې سره ډېره بده مېرمن دې ځان ته غوره کړې نه درته پیرکي پخولی شي او نه هم درته وایي چې په ځان دې پام کوه هو خو زما مېرمن ما ته کور ته د ناوخته راتلو په اړه ګیلې هم نه کوي دوی دې پېژندل هو یو یې زما ورور